د فضا چوپتیا تصور کړه، یوه بېپایه تیاره او نه ختمېدونکی تشوالی. اوس تصور وکړه درې انسانان چې په یوه کوچنۍ فضایي بېړۍ کې بند پاتې دي، د ژوند او مرګ ترمنځ، د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ ځوړند. دا د 1969 کال د جولای 20 وه. ټول بشریت ساه نیولې وه. میلیونونه خلک د ټلویزیونونو مخې ته ناست وو. راډیوګانې د نړۍ له هر ګوټ څخه اورېدل کېدې. سترګې یوې موخې ته وې چې ناممکنه ښکاره کېده. دې ماموریت ته یې نوم ورکړی و اپولو 11. دا شمېر نن د تاریخ، زړورتیا او د انسان د نوښت نښه ده. خو د دې نوم تر شا د وخت پر ضد، د تېروتنو پر ضد او د ویرې پر ضد یوه سخته جګړه روانه وه. ځکه تر هغه وخته هیڅ انسان دومره جرأت نه و کړی. هغه ورځ یوازې دا نه وه چې انسان سپوږمۍ ته ولاړ. دا هغه ورځ وه چې ټول بشریت پوه شو چې ان تر ټولو لیونۍ هیلې هم پوره کېدای شي. دا د ناسا اپولو 11 او د سپوږمۍ ته د تګ پټه کیسه ده. دا هر څه له 1960 کال ډېر وړاندې پیل شوي وو. د 1950 او 1960 لسیزو پر مهال نړۍ په دوو برخو ویشل شوې وه. یو لوري ته متحده ایالات، بل لوري ته شوروي اتحاد. دوه زبرځواکونه، دوه ایډیالوژۍ، د راتلونکي دوه بېلابېل لیدونه. دا یوازې سیاسي یا پوځي سیالۍ نه وه، بلکې دا د دې ثبوت جګړه وه چې څوک به د بشریت برخلیک رهبري کوي. فضا د جګړې نوی ډګر ګرځېدلی و. شوروي اتحاد لومړی ګزار وکړ. په 1950 کال کې سپوتنیک وتوغاوه. د نړۍ لومړنۍ مصنوعي سپوږمکۍ. 2 کاله وروسته یوري ګګارین لومړنی انسان شو چې فضا ته ولاړ. ټولې نړۍ وستایي، خو امریکا ولړزېده. ولسمشر جان ایف کینیډي پوه شو چې یوازې وروسته پاتې کېدل جبرانول بسنه نه کوي. هغه باید داسې ستر هدف وټاکي چې ماتې په بریا بدله کړي. نو په 1961 کال کې هغه تاریخي خبرې وکړې. موږ سپوږمۍ ته ځو، نه ځکه چې اسانه ده، بلکې ځکه چې سخته ده. دا د امریکایي ولس لپاره یوه ژمنه وه، خو په هغه وخت کې دا تقریبا ناممکنه وه. امریکا لا داسې ټکنالوژي نه لرله چې د دې سفر تصور هم پرې وشي. ناسا ته یو ستر مسؤلیت وسپارل شو. په 10 کلونو کې یو خوب په حقیقت بدلول. داسې ماموریت چې ساینس، قرباني، زړورتیا او حتی انساني ژوند ته یې اړتیا لرله. د اپولو 11 عملي کول یوازې د راکټ جوړول نه وو. دا د هغو ټکنالوژیو رامنځته کول وو چې مخکې وجود نه درلود. د ساټرن 5 راکټ چې له 110 مترو لوړ و، د دې لپاره جوړ شو چې فلز، تیل او د انسان هیلې فضا ته پورته کړي. هره برخه یې خطرناکه وه. هر جزئیات د بریا او ناورین ترمنځ نری خط و. انجینرانو شپه او ورځ کار کاوه. تر شا یې زرګونه کارکوونکي، تخنیکران او ساینسپوهان وو. یو چوپ لښکر چې هیڅ کله به په ټلویزیون کې نه ښکارېده، خو ماموریت یې ممکن کړ. ویره یوازې د ناپېژندل شوي نه وه، بلکې دا پوهه وه چې هره ناکامه ازموینه د انسان ژوند اخیستلی شي. د اپولو 1 دردناکه خاطره لا تازه وه. د 1960 کال د جنورۍ پر 28 د ځمکې پر سر د ازموینې پر مهال اور ولګېد او 3 فضانوردان ووژل شول. ګس کریوسیم، 8 او 8 او راجر چافي. له همغه ورځې ناسا پوه شوه چې د تېروتنې بیه مرګ دی. نو له هغه وروسته هر پیچ، هر تار او هره پیچکه داسې کتل کېده لکه د ټولې نړۍ ژوند پرې تړلی وي. د اپولو 11 چمتوالی یوازې تخنیک نه و، بلکې پر انساني عقل باور و. ځکه هر تمرین، هره ازموینه او هره تقلیدي تجربه د نامعلوم پر لور یو ګام و. نیل آرمسټرانګ، باز آلدرین او مایکل کولنز یوازې انسانان نه وو، دوی د ټول بشریت نښې وې. د 1960 کال د جولای پر 14 د سهار په 9:32 فلوریډا ولړزېده. یو غږ اسمان وشکاوه او ساټرن 5 فضا ته پورته شو. میلیونونو خلکو یې ژوندۍ ننداره کوله. کله چې بیړۍ د ځمکې مدار ته ورسېده، مهمه کړنه ترسره شوه. د قوماندې ماډیول جلا شو، وګرځېد او د سپوږمۍ له ماډیول ایګل سره ونښلول شو. وروسته ځمکه تر شا پاتې شوه، یوه کوچنۍ شنه ګوله په تیاره کې ځوړنده. داسې انځور چې د تل لپاره به د انسان لید بدل کړي. مایکل کولنز په مدار کې پاتې شو، خو آرمسټرانګ او آلدرین د تر ټولو خطرناک ماموریت پر لور ولاړل.
سپوږمۍ ته ښکته کېدل، کله چې ایګل ښکته کېده الارمونه وغږېدل، کمپیوټر تېروتنې وښودې، د ناستې ځای له ډبرو ډک و. ارمسټرانګ لاسي کنټرول واخیست. په 1960 کال کې د جولای په 20 انسان سپوږمۍ ته ورسېد او ارمسټرانګ هغه تاریخي جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی ګام دی، خو د بشریت لپاره یو ستر ټوپ. 650 میلیونه خلکو دا شیبه ولیدله. ټولې نړۍ ته دا یوازې 3 کسان نه وو چې سپوږمۍ ته رسېدلي وو، دا ټول بشریت وو. اپولو 11 یوازې د امریکا بریا نه وه، دا د ټول انسانیت بری و. دا ثبوت و چې هیڅ خنډ نشته چې انسان یې مات نه کړي. او تر ننه د هغې کوچنۍ پښې نښه موږ ته یادونه کوي چې دا یوازې د ارمسټرانګ نښه نه ده، دا د انسان د لویو خوبونو نښه ده. د نورو علمي او فضایي ویډیوګانو د لیدلو په موخه خان میډیا چینل سبسکرایب کړئ.